د خبرونو سرټکي د سیاسي هوکړې د اختلافي ټکو پر حال د ولسمشر د دوه مخکښو نمایندانو نږدې کېدل، د 65 سلنه رایې څېړنې د پروسې بشپړېدل. او د هند په سرحدي سیمو د پاکستاني پوځیانو د ډزو په پایله کې د 2 تنو وژل کېدل او د 7 تنو نورو ټپي کېدل. سلامونه او پیرزوینې. نن شنبه د وږي لومړۍ او د اګست 23مه نیټه ده. پام وکړئ د هېواد او نړۍ مهم خبرونه. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د یوه ځانمرګي برید په پایله کې 14 پولیس او ملکي وګړي ټپیان شوي دي. دغه برید نن ماسخوتن 8 بجې د لښکرګاه د پله په سیمه کې ترسره شوی. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي چې ځانمرګی په موټر کې سپور، خو وړاندې له دې چې د پولیسو په قرارګاه برید وکړي پولیسو پیژندلی دی. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو پر برید کوونکو ډزې کړي، خو د ځانمرګي د چاودنې له امله 14 کسان ټپیان شول. ځواک وایي چې په ټپیانو کې 2 پولیس او 14 ملکي وګړي شامل دي، خو تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ولسمشر دواړو نمایندانو د نن ورځې په لیدنه کې د سیاسي هوکړهلیک د لانجمنو ټکو په برخه کې وروستۍ هوکړې ته نږدې شوي دي. دواړه ټاکنیزې ډلې وایي چې اشرف غني احمدزي او عبدالله په خپلو خبرو کې د ګڼو لانجمنو ټکو پر سر هوکړې ته رسېدلي، خو د اجرایوي مشر واکونه او دنده لا هم د دواړو نمایندانو ترمنځ لانجمن ټکي بلل کېږي. دواړه ټاکنیزې ډلې همدارنګه وایي چې د سیاسي هوکړې له وروستي کېدو سره سم به د رایې څېړنې پروسه ګړندۍ شي. عبدالله د شنبې په سهار د خپل ټاکنیز سیال اشرف غني احمدزي کوربه وو. په دې انځور کې لیدل کېږي چې دواړه نمایندان د سیاسي هوکړهلیک د لانجمنو ټکو پر سر خبرې کوي. په دې لیدنه کې دواړو نمایندانو هوکړه وکړه چې د سیاسي مخالفینو مشر د دویم نمایند لخوا ګمارل کېږي او همدارنګه د دواړو نمایندانو ټاکنیزې ډلې به په ګډه په امنیت شورا کې ونډه ولري، خو د اجرایوي مشر واکونه او دنده لا هم د دواړو نمایندانو ترمنځ لانجمن ټکي بلل کېږي. در مورد تقسیم وظایف و صلاحیت‌ها بین رئیس جمهور و رئیس اجراییه نیاز به صحبت‌های بیشتر دارند که صحبت‌های صورت گرفت. قرار است این صحبت‌ها ادامه پیدا کنند تا به یک تفاهم درست و صحیح اینا دست پیدا کنند. د تحول او دوام ټاکنیزې ډله وایي دواړو نمایندانو هوکړه کړې څو په راتلونکو ورځو کې د اساسي قانون په چوکاټ کې د اجرایوي مشر د واکونو او دندې پر سر هوکړه وکړي او ډېر ژر تفصیلي هوکړهلیک لاسلیک کړي. هر نوع مذاکراتی که صورت میگیره کوشش میشه که در این نزدیکی‌ها توافقات حاصل شود و حکومت وحدت ملی 3 موضوعی که مانده به توافق برسه، به خاطر از اینکه توافقات میتونه که پروسه سیاسی را پروسه تکنیکی را هم سرعت بده و امروز علاقات زیاد مفید بوده و به توافقات نزدیک شده. دواړه ټاکنیزې ډلې وایي په راتلونکو ورځو کې د سیاسي هوکړهلیک له وروستي کېدو سره سم به د رایو څېړنې د پای ته رسېدو موده روښانه شي. د قانون اساسي کې د راغلو صلاحیتونو په منلو سره چې رئیس جمهور لري ملي وحدت حکومت به جوړېږي، دا باید موږ هم درک کړو او جانب مقابل ټیم باید هم درک کړي او د دغه درک په لرلو سره باید موږ د ملي وحدت حکومت کې توافق ته ورسېږو. صحبت دو طرف بر اساس یک اصل و یک پرنسیب است. بر این اساس است که چگونه میشه قدرت در افغانستان از حالت تمرکز خارج شود، قدرت توزیع شود، صلاحیت‌های رئیس جمهور که از او یک شخص مطلق العنان می‌سازد محدودتر شود و امورات اجرایی کشور به عهده یک شخص دیگری واگذار شود که او بتونه مصروف کابینه و امور اجرایی باشه و رئیس جمهور بتونه به کارهای کلانتر بپردازه. این به صورت اصولی مورد بحث قرار میگیره. له ورایه ولسمشر کرزی هم د ملي یووالي حکومت رامنځته کېدو ته لیوالتیا لري، لکه څرنګه چې داسې راپورونه شتون لري چې ولسمشر کرزی به د یکشنبې په ورځ له دواړو نمایندانو سره لیده کاته وکړي. نور به د لوړې مراسمو په برخه کې ټاکل شوی مهالویش تمدید نشي. افغان ولسمشر حامد کرزي یاده خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي یانکوبیش سره په لیدنه کې کړې. له ارګ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي. په دغه کتنه کې چې نن مازدیګر په ارګ کې ترسره شوه، ښاغلي یانکوبیش د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رایو د تفتیش د پروسې د پرمختګ په اړه افغان ولسمشر ته وروستي معلومات ورکړل.
په دې ناسته کې ولسمشر کرزي وویل چې دوی د لوړې مراسمو ته بشپړ تیاری لري او نور به ټاکل شوې نیټه هم تمدید نشي. هیره دې نه وي چې تر دې مخکې د اګست 2 نیټه د لوړې مراسم ټاکل شوي وو، خو دا چې ټاکنیزې ستونزې ډېرې شوې او د رایو 100% پلټنه پیل شوه یا د لړۍ د څارنې پروسې د دوام له امله وروسته شوه. د اصلاحاتو او همپالنې ټاکنیزې ډله د رایو د باطلولو کاري کړنلاره نیمګړې بولي او په دغه کاري کړنلاره کې د بدلون رامنځته کولو خبره کوي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین دغه کاري کړنلاره وروستی بولي او په دغه کاري کړنلاره کې هر ډول بدلون ناشونی بولي. د یاد کمیسیون ویان وایي د رایو د باطلولو کاري کړنلاره د دوه نمایندانو د هوکړې پر بنسټ وروستی شوې او نشي کېدی په دغه کاري کړنلاره کې بدلون رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې د تحول او دوام ټاکنیزه ډله هم د رایو د باطلولو په کاري کړنلاره کې د بدلون مخالفه ده. د اصلاحاتو او همپالنې ټاکنیزه ډله د رایو د باطلولو کاري کړنلاره وروستی نه بولي او ټینګار کوي چې له پاکو رایو څخه د ناپاکو رایو د جلا کولو په موخه باید په دې کاري کړنلاره کې د دوی وړاندیزونو ته پام وشي. د یادې ټاکنیزې ډلې یو فني غړی وایي تر دې دمه د رایو د ابطال په کاري کړنلاره کې ډېر مهم ټکي ځای پر ځای شوي نه دي او که دغو ټکو ته پام ونه شي ناشونی به وي چې د ټاکنو پروسې روڼتیا تضمین شي. متاسف که هیچ یکی اکثرت برگه ها چارقات نشده که یک سوال است. اگر ما در پروسه باطل سازی ای را نادیده میگیریم به فردا بس این سرزمین بسیار مشکلات ایجاد میکنه. مسئله دوم تکمارکای مشابه هست. آیا کدام منطق حکم میکنه که یک کسی بخواهد تقلب بکنه همه را با یک سان ترسیم کرده بتونه، در یک محل ترسیم کرده بتونه، با یک سایز ترسیم کرده بتونه؟ این رو کامپیوتر هم نمیتونه. خو د تحول او دوام ټاکنیزې ډلې فني مسؤلین د رایو د باطلولو کاري کړنلاره له نړیوالو معیارونو د دواړو ټاکنیزو ډلو او ملګرو ملتونو له هوکړې سره سم بولي او ټینګار کوي چې د رایو د باطلولو پروسه باید ژر تر ژره پلي او د رایو د څېړنې پایلې اعلام شي. دغه ټاکنیزې ډله د رایو د باطلولو په کاري کړنلاره کې هر ډول بدلون په کلکه ردوي. ما با چیزی که در طرزالعمل به شکل شفاف قبول شده و چیزی که به اساس نمو طرزالعمل و قانون انتخابات و پیش میره موافق هستیم. اگر چیز اضافی که قابل تعجب باشه و کس بیخبر باشه از او اضافه شه و قابل قبول هیچ کس نیست که قبول شده. په برطرف کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د ابطال پروسه به د ملګرو ملتونو لخوا د تایید شوې کاري کړنلارې له مخې پیل کړي او دغه کاري کړنلاره دوی ته وروستی او دواړو نمایندانو هغه منلې ده. همه چیز به اساس امو سندایی که هر دو کاندید با او هم نظر هستند، هم عقیده هستند و البته پذیرفتن هم روی ملل متحد امورات پیش رفته. خو له ټاکنو څارونکي بنسټونه د لومړۍ تجربې تکرار اندېښمن کړي او وایي چې شته وضعیت په کتو سره باید دواړه ټاکنیزې ډلې د رایو د څېړنې او ابطال پروسې پایلې ومني. آرزو میکنم با کارهایی که صورت میگیره حداقل هر دو کاندید در نهایتش نتیجه را بپذیره و ما نگرانی و همی بوده هست که شاید هم نتیجه برای یکی از کاندیدا قابل پذیرش نخواهد بود. د ټاکنیزو لانجو دوام له څو میاشتو راهیسې په بېلابېلو برخو او په ځانګړي ډول د هېواد پر امنیتي او اقتصادي برخو ډېر بد اغېز کړی. له ټاکنو څارونکي بنسټونه د دې ستونزې د حل په موخه له دواړو ټاکنیزو ډلو غواړي څو یادې پروسې ته د پای ټکی کېږدي او خلک له شته اندېښنو وژغوري. د رایو شمیرل او څېړل 80 سلنه ته رسیدلی دي. د ټاکنو کمیسیون ویان وایي اوس د 22,828 صندوقونو له منځ څخه 15,145 پلټل شوي دي او که چیرې کومه ستونزه پیدا نشي دوی به یې په یوه نیمه اونۍ کې پای ته ورسوي. بلخوا د اصلاحاتو همپالنې د ټاکنیزې ډلې څارونکي وایي چې د ټاکنو کمیسیون ځینې غړي په ولایتونو کې په درغلیو کې لاس لري او هم په څارنه کې شتون لري چې باید مخه یې ونیول شي. نن د ټاکنو کمیسیون کارکوونکي 7 بجې حاضر شول چې له دوی سره 104 د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدو کمیسیون او 104 هم د ملګرو ملتونو څارونکي وو. همدارنګه په دې پروسه کې د ټاکنو کمیسیون 602 کارکوونکو پرون 540 عادي صندوقونه او 9 اتیا ځانګړي صندوقونه پلټلي وو. اوس د 2828 صندوقونو له منځ څخه 15145 څېړل شوي او 560 هم هغه دي چې باید ځانګړې پلټنه یې وشي چې لا هم 2603 صندوقونه پاتې دي. مجموعه صندوق‌های رایدهی که از اول روند تا اکنون در حضورداشت ناظرین، مشاهدین و نماینده های مطبوعات تفتیش گردیده تعدادشان به 15102
45 صندوق میرسه که در حقیقت 66.34% تمام صندوقهای رایدهی را تشکیل میدن. په دې لړ کې د عبدالله 302 تنه او د اشرف غني احمدزي بیا 342 تنه څارنه کوي. دواړه ټیمونه له څارنې خوښ دي، خو یو یې د پروسې سستوالي په غوسه کړی دی او بل هم بیا وایي چې د ولایتونو درغلي کوونکي کارکوونکي په دې لړۍ کې شته دي. کسانی که در ولایات زیدخل بودند در تقلب و مشکلات، اونا فعلا آمدن از طریق کمیسیون انتخابات توظیف شدن بالای صندوق‌ها. من از جناب درستانی صاحب و کمیسیون انتخابات تقاضا میکنم که این اشخاص افراد هرچی عاجلتر از سر میزاب برطرف کنه. متاسفانه بسیار بدی پیش میره تفتیش ویژه و صورت عمل بسیار ضرور است، برای که مردم به کلی خسته شدن. مردم افغانستان حکومت میخواین، اقتصاد میخواین، زندگی میخواین، گروگان یک پروسه دنباله‌دار لای تنهایی نمیخواین باشه. د پایلو جمع بندۍ بیا د 50 تنو له لوري په مخ وړل کیږي او تر تېرې ورځې پورې 6611 چک لیستونه ته مراحل شوي وو چې ډېر ژر به یې په اړه تصمیم ونیول شي. جمع‌بندی نتایج هستند. آخرین ارقامی که 4 عصر دیروز البته از مرکز جمع‌بندی نتایج جمع‌بندی شده، در حدود 6611 چک لیست و جدول نتایج عملا در مرکز جمع‌بندی نتایج پروسس شده. آخرین استیجی که آرشیف است 3633 چک لیست و جدول نتایج عملا یعنی آماده ازی است که در موردش باید تصمیم گرفته شود و تمام 8 مرحله را در حقیقت طی کرده. ولسمشر کرزي ډېر وارې له ټاکنو کمیسیون څخه غوښتي څو ژر تر ژره خپل کار پای ته ورسوي او نوی ولسمشر دی وټاکي. نوموړي د اګست د میاشتې تر پای پورې وخت ورکړی دی خو څو موضوع روښانه شي. خو د ټاکنو کمیسیون وایي که چیرې د دوی روانه لړۍ له ستونزو سره مخ نه شي نو دوی کولی شي په یوه نیمه اونۍ کې خپل کار پای ته ورسوي. د ځمکنیو ځواکونو قماندان وایي تر دې وروسته افغان ځواکونه کولی شي د وسلوالو پر ضد هر ډول درنه او سپکه وسله وکاروي. تر دې مخکې د کندوز امنیه قماندان ویلي و چې د شپېنیو عملیاتو کمښت د طالبانو کړنې ډېرې کړې دي. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د شپېنیو هوایي بریدونو پر بندیز نیوکې کوي. د ځمکنیو ځواکونو قماندان وایي نور امنیتي ځواکونه کولی شي د وسلوالو پر ضد هر ډول سپکې او درنې وسلې وکاروي. نوموړی وایي چې ټول عملیات به افغان ځواکونه رهبري کوي. همین لحظه هر نوع تجهیزاتی که در اختیار نیروهای امنیتی ما قرار داره برای از اجازه داده شده منهای خانه‌های مسکونی و مردم ملکی و مکاتب و مساجد دیگه در تمام ساحات دشمنی که یک مرمی در مقابل سربازای ما انداخت میکنه ما او را به چشم دشمن میبینیم و سلاح تمام امکانات خود در مقابل از استفاده میکنیم. بلخوا د کندوز امنیه قماندان وایي چې د شپنیو بریدونو درېدل په کندوز کې د وسلوالو د ډیروالي لامل شوي او دا کار وسلوالو ته جرأت ورکوي څو له نورو ولایتونو کندوز ته راشي. حمایت‌های هوایی از نیروهای امنیتی در سرتاسر افغانستان بخصوص از کندوز این منع قرار داده شده بود نبود و نیروهایی که ائتلاف از این نیروها حمایت میکرد وجود نداشت و هوایی هم در اختیار نداشت. عملیات‌های شبانه ما و هم از بین رفت. بلخوا د ولسي جرګې غړي بیا د طالبانو په اړه د ولسمشر کرزي پر دریځ نیوکې کوي او ټینګار کوي چې د ټاکنیزو ستونزو پای ته رسیدل کولی شي ناامني کمه کړي. ما امیدوار از این هستیم که عمر کوتاه چند روزه که از این حکومت مانده هر چه زودتر ختم شود، انتخابات به نتیجه برسه، افغانستان دارای یک حکومت قانونی شود و او حکومت بتونه که به این مشکلات نقطه پایان بگذاره. عمر از این نظام کوتاهش کنه خدا ما را شردی خلاص کنه. پوځي شنونکي وایي له وسلوالو سره په مبارزه کې څارګریزه کړنه مهمه ده خو دوی هم شپني عملیات د وسلوالو د ځالو په له منځه وړو کې مهم بولي. وقتی عملیات‌های خاص نیروهای بین‌المللی قطع میشه، قوات‌های خاص افغان عملیات نمیکنن، با اطلاعات افغانی بها دادن نمیشه، واکنش به وقت و زمان وجود نداره. دشمن وقتی یک جغرافیا محیط اجتماعی را به کنترل گرفت، اما نظر لوجستیکی از مردم اکمالات میشه، هم فرزندای مردم به اجبار به خدمت میگیره. بنابراین او تقویه میشه. وقتی تقویه شد شما پیشبرد عملیات‌های اپراسیون جنگی برتان دشوار میشه. ولسمشر کرزي له تیرو 2 کلونو راهیسې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي په موخه شپني عملیات او هوایي بریدونه بند کړي دي. خو شنونکي وایي چې د ولسمشر دا کار د طالبانو په ګټه دی. اوس هیوادوال نور نوي حکومت ته سترګې په لاره دي څو شته ستونزې حل کړي.
افغان حکومت په افغانستان کې د کورنیو او نړیوالو رسنیو د خپلواک فعالیت ملاتړ کوي. د ولسمشر کرزي وایان ایمل فیضي د یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې له افغانستان څخه د نیویارک ټایمز د خبریال د ویستلو په تړاو د افغان حکومت له پریکړې ننګه وکړه. ښاغلی فیضي وایي دا لومړی ځل نه دی چې نیویارک ټایمز د خپلو سیاسي موخو او اجنډا لپاره د افغانستان په کورنیو سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا ډول یو اړخیز او ګونګ راپور یوازې د خاصو سیاسي موخو لپاره ترسره کیدی شي. د کابل د اوبو رسونې ریاست خپله دنده په سم ډول نه ترسره کوي چې دا کار په ښار کې د هوا د ککړتیا او د ویالو د بندېدو لامل شوی دی. د کابل ښار د 15مې ناحیې مسؤلین په یاده ناحیه کې د اوبو رسونې روانې چارې کمزورې بولي او وایي چې د کندنکارۍ تر کولو وروسته په لارو کې اضافي خاورې همداسې پرتې دي. خو د خیرخانې زون د اوبو رسونې مسؤلین وایي ډېر ژر به یاده ستونزه حل کړي. د کابل ښار د 15مې ناحیه د اوبو رسولو ریاست هوکړه کړې وه چې د اوبو رسونې د سیستم له پلي کېدو سره سم به وران شوي پیاده روونه بیرته جوړوي. خو اوس د ناحیې مسؤلین وایي چې د اوبو رسولو کار ډېر سست روان دی او زیاتوي 4 میاشتې کېږي چې په دې سیمه کې کندنکاري شوې خاورې همداسې پر سړکونو پرتې دي. شما همون قسمت ها را پس دولت اولیش تسلیم ما بکنین یا موافقه کردن کار خود آغاز کردن. ما مردم قناعت دادیم، مردم اگرچه جنجال میکرد که ما پیسه دادیم میره جور کردیم. اینا تانستن که یک مقدار تقریبا 40-50% لولای خود را در ساعت جابجا کنه، اما متاسفانه خاک‌های اضافیشون در روی سرک هستن. مردم بسیار اذیت میشه، خود شهروری کابل اذیت میشه. در موسم باران خاک‌ها پراکنده میشه، در موسم باد پراکنده میشه. د خیرخانې د اوبو رسونې زون مسؤلین هم دا ستونزه مني، خو وایي چې دوی د اوبو د لیکې قرارداد د افغان امپریا له شرکت سره کړی دی چې د خاورو لرې کول پکې نه و. ډېر وخت کېږي یا د خاورې پر سړک پاتې شوي دي او دوی به یې ډېر ژر یا د ستونزه حل کړي. امروز که اول برج سنبل است ما پشتمی اسناد میگردیم که هیئت نظر خود نوشته بکنه که چقدر خاک از جای کندنکاری به جای مانده که به خاطر انتقال از ما یک تصمیم بگیریم. ډېر وارې لیدل شوي دي چې په قراردادونو کې ستونزې د کارونو او ان پروژو د لغوه کېدو لامل شوي. د شنونکو په ان په دولتي او نادولتي ادارو کې د ناکاره خلکو له لوري د قرارداد اخیستل د ستونزو لامل کیږي. د فاریاب سیمهیز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې وسلوال مخالفین د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله ډېر پوځي تجهیزات په واک کې لري او د ډېر جګړې وړتیا یې ترلاسه کړې ده. د فاریاب والي همدارنګه زیاتوي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو کمښت د دې لامل شوی څو یاد ولایت د وسلوالو مخالفینو په اصلي ځالې بدل شي. د فاریاب په یو شمېر برخو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونو اندېښنې ډېرې کړې دي. د فاریاب سیمهیز چارواکي په المار، قیصار او غورماش ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې له پراخوالي اندېښنه ښایي او زیاتوي چې په دې ولایت کې شته وسلوال مخالفین د بهرنیو طالبانو په مشرۍ د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړه کوي. شهرهای ولسوالی قیصار و غورماش به رخ ترافیک مسدود است. در چندین جای سرک ماینگذاری شده. پوسته های شهرهای ما در حالت مقابله با دشمن هستند و از همون خاطر است که ما صدا بلند کردیم، از وزارتخانه های محترم نظامی و امنیتی تقاضای کمک کردیم. د فاریاب دغه سیمهیز چارواکی له مرکزی حکومت څخه غواړي څو ژر تر ژره په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په موخه کوټلې ګامونه پورته کړي. د ګورجانوان په ولسوالۍ کې هم عیني مسله ده. هلته دشمن ډېر تهدید و، بالاخره هلته عملیات وسوله، مسلح قوتونو عملیات وکړه چې په نتیجه کې هغه قریې چې د دوی تر نفوذ لاندې وې ټولې د دوی د وجوده خلاصې سولې، مشکل نشته او هلته هم خپل خلکو. د فاریاب والي همدارنګه ګوڅنډنه کوي که په دې ولایت کې وسلوال مخالفین ونه ځپل شي شونې ده یو شمېر شمالي ولایتونه د طالبانو تر ولکې لاندې راشي. دا و کورني خبرونه. نړیوال خبرونه تر لږ ځنډ وروسته ملتیا وکړي.
نړیوالو خبرونو ته مو هرکلی کوم. هندي پوځ وایي د یاد هیواد په سرحدي سیمو د پاکستاني پوځیانو د ډزو په پایله کې لږ تر لږه 2 هندي وګړي وژل شوي او له 7 تنو ډېر نور ټپیان دي. د هندي پوځ په خبرپاڼه کې راغلي دي پاکستاني پوځیانو نن سهار مهال د هند تر ولکې لاندې د جموں او کشمیر پر یوه سرحدي کلي د درندو وسلو ډزې وکړې چې په پایله کې د استوګنې یو شمېر کورونه هم ویجاړ شول. د پاکستاني پوځیانو دغه کړنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د هند د دفاع وزیر پرون خبرداری ورکړی چې د پاکستان هر ډول پارونکي برید ته به غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. د آلمان لومړۍ وزیره انګلا مرکل د اوکراین خاورې ته د روسیې د بشردوستانه مرستو د قطارونو د ننوتلو په تړاو د خبرو اترو لپاره کیف ته ورسېده. میرمن مرکل د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشنکو سره د خبرو اترو سربیره په پام کې ده د یاد هیواد له لومړي وزیر او سیمه ییزو چارواکو سره هم لیدکاته وکړي. په پام کې ده چې نوموړی په اوکراین کې د شته ناورین د ختمېدو په موخه د یاد هیواد له چارواکو سره هم خبرې اترې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازي پرون ویلي و چې روسیه د دغو مرستو په استولو سره د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا نقض کړې ده. په همدې حال کې داسې راپورونه شتون لري چې د اوکراین له خاورې څخه د روسیې د مرستو کاروان راګرځول شوی دی. د فلسطین ولسمشر د مصر په منځګړیتوب د غزې په اړه د سولې خبرو اترو د بیا ځلې پیلېدو غوښتنه کړې. محمود عباس د مصر له ولسمشر جنرال عبدالفتاح سیسي سره په لیدنه کې ویلي دي چې د خلکو له وژنې څخه د مخنیوي په موخه په غزه کې اوږدمهاله اوربند ته اړتیا ده. نوموړی ټینګار کوي چې نشي کېدی د غزې اوسنۍ ناورین د جګړې له لارې حل کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د اسرائیلي پوځي الوتکو بریدونه په ښه درز کې روان دي. دا و نړیوال خبرونه. اقتصادي خبرونه هم تر ځان وروسته ملتیا وکړي. اقتصادي خبرونو ته مو هرکلی کوم. خلکو په هیواد کې د سیاسي لانجو له امله خپلې پیسې له بانکونو ویستلې دي. د افغانستان بانک شمیرې ښیي چې په بانکونو کې د هیوادوالو د 210 میلیاردو افغانیو له ډلې څخه 10 سلنه کمښت موندلی دی. د افغانستان بانک مسؤلین وایي د ټاکنیزو لانجو له پیل راهیسې پر بانکونو هم د خلکو باور ورځ تر بلې د کموالي په حال کې دی. د دوی په خبره یوازې خلکو په هیواد کې د سیاسي لانجو له امله خپل 21 میلیارد افغانۍ ویستلې دي. ما دیدیم که مردم نظر بر ناراحتی که داشتن از این نگاه در حدود 10% در یک وقت بسیار کمی سپرده های بانک ها پیش سپرده های مردم پیش بانک ها کم شد. دوی ټینګار کوي تمه کیږي چې په هیواد کې د سیاسي کړکېچ له پای ته رسیدو او د نوي حکومت پر راتګ سره یو ځل بیا د خلکو او بانکونو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. تاثیرات اقتصادی که سر بازار داشته و سر تجارت روزمره مردم داشته و هنوز هم دوام داره که ما امیدوار هستیم که بعد از اینکه انشاءالله رئیس جمهور نو وظیفه خود گرفت این هم اصلاح شد.
تر دې وړاندې له پانګونې د ملاتړ ادارې ویلي وو چې د ټاکنیزو لانجو راهیسې شاوخوا 40 سلنه پانګوالو افغانستان خوشي کړی او له همدې امله شاوخوا 10 سلنه پیسې په فزیکي ډول له بانکونو ویستل شوي دي. دا په دا سال کې ده چې یو شمېر اقتصادي شنونکي په هېواد کې ناسم سیاسي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او په دې باور دي که شته ستونزې حل نه شي شونې ده په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې شي. او وروسته اقتصادي خبر هم دا چې د ننګرهار ګمرک چارواکي له ټاکنیزو ستونزو سره بیا هم د هېواد د نورو ولایتونو په پرتله عواید ښه دي. د ننګرهار ګمرک چارواکي د دې خبرې په کولو سره وایي ټاکنیزې سرحدي او امنیتي ستونزې هغه څه دي چې په باور د ګمرک عواید یې څه ناڅه له خنډ او ځان سره مخ کړي دي او د سږني کال عواید د تیرو کلونو په څیر نه دي. د ننګرهار ګمرک اداري مرستیال غلام فاروق له خورشید ټلویزیون سره د مرکې په ترڅ کې ویلي د هېواد روان وضعیت په کتو سره بیا هم د نورو ولایتونو په پرتله عواید یې ښه دي. چارسي کوډاور ډېر یو غښتلی سیستم دی چې په دې کې د ګمرکي اجراتو شفافیت په څرګند ډول سره روښانه دی. ننګرهار ګمرک وتوانېدو د 1993 کال مالي کال په 7 میاشتو کې 15 میلیارده 409 میلیونه 158,518 افغانۍ ترلاسه کړي. نوموړی همدارنګه زیاتوي ټاکنیزې لانجې سرحدي ستونزې او ناامني د دې لامل شوي چې د تیر کال په پرتله د ننګرهار ګمرک په عوایدو کې تر یو بریده کموالی رامنځته شي. د ده په خبره سږکال سوداګرو هم تر ډیره خپلې پانګونې کمې کړي او دغه مسله هم د عوایدو د کموالي لامل شوي خو د نورو ولایتونو په پرتله بیا هم د ننګرهار ګمرک عواید تر یو بریده ښه دي. د شنونکو په اند په هېواد کې ټاکنیزو لانجو نه یوازې امنیت یې لږ وخت سره مخ کړی بلکې تر ډیره د هېواد اقتصاد یې هم زیانمن کړی او بیا بډاینې وخت اړتیا لري. او دا هم د کابل په بازارونو کې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو بیه. اوس هم د کابل په ګډون د هېواد د ځینو سیمو د هوا د حالاتو وړاندوینه. او په پای کې له خپلو ټولو تخنیکي او خبري همکارانو څخه په مننه یې دا وه د دې ګډۍ خبرونه له ملتیا مو مننه خوشحاله شوم.